وګوره د بار ملک نه چې ټي راشي ټیرونه راشي چای راشي فریج راشي ایر کنډیشن راشي او په ایرپورټ باندې دوی ته ایکسایز ډیوټي ورکې نو رواشي که نشي دوی پوهېږي که نه خدای مرسته په ایرپورټ باندې د بار ملک راغی نو دوی ولا شرمخان ساتلی دي په ایرپورټ باندې ولاړي چې هغې ته کسټم وایي دا پانګان دا ولا ساتلی دي مال راغی مال راغی بس هلته اے سیم ناستی او ډي سیم ناستی او پلانې هم ناستی او ډنګړې هم ناستی ایکسایز ډیوټي پې باندې ولګئ او پیسې دوی له ورکي هغه د بار چې کومه مرداره راغلي یا پاک شي دلته بالو باندې کې یو مړی شو نازمیدارو ګوپیان به ډېر کرل نو زموږ استاد هغه په تقریر کولو ویل چې د دې مړي روژه او مونځ خو نه و ډېر پلیت مړی و او ګوپیان به یې څو کرل نو لومبی ګوپي بیا ما له راوړو امید دی چې خدای به بخلي لومبی ګوپي چې په ایرپورټ دته ورکي بیا د بار نه چاره مرداري راغلي پاکش نو دا عرب ملکونو چې کوم امداد دلته دینی مدارسو ترازی دوی ته پکار دي چې دوی له ایکسایز ډیوټي او انکم ټیکس پکې ورکی ایکسایز اینڈ ټیکسیشن والا ہوتا خیال دراغه بیا براواش اوس دوی چې ها دا مونږ د امداسي او مليانو لدی بار نه ملک راځي مونږ هم پکې درا کوي کینی دا باندې د بار ملکونو دا د بار ملکونو امداد وګورئ کده جاپان راځي ناروا کده امریکای راځي ناروا کده روس راځي ناروا کده چین راځي ناروا کده برتانیې راځي ناروا او کارب ملکونه د قران او د حدیث د خدمت د پاره را لګي نو بیا څنګه ناروا بیا خو ورشي په مال روډ باندې چې کوم فیصل مسجد جوړ دی درویش مسجد جوړ دی قران او حدیث پکې پڑھاویږي دا وران کوي دا د عربو په دولت جوړ دی خیال براغی دی دوران کئی پا ورسک روڈ باندې جوڑ دے دوران کئی پا بیس روڈ باندې جوڑ دے دوران کئی دا دا عربو پا پیسو اس پا کمردین گڑائی کی جماعت عربو جوڑ کو ورشی دوران کئی ذکر چی دا دا بار ملک پا پیسو جوڑ ستا ملک کسی دی دا زما جماعت نه دا کدوی کی ایمانی او غیرتی را دی شیدہ دی جوڑ کی کنا چی دا خلق پا کسو کی پویانو دا پاسا پا منزکی والاڑی دا دی جوڑ کی کنا دوی خپل جماعتونو له خو اوقاف ساتلې دي اوقاف تورشه د دوی د اوقاف پیسې وګوره چې په څه خرج کیږي ورشه د دوی د اوقاف پیسې چې د سیاسي رشوت تور باندې تقسیمیږي جماعتونه در په در خاور په سر ګرځي د لوټو بندوبست پکې نشته ورشي عرب ملکونو جماعتونو وګورئ کنه اقالین وګورئ غیر کنډیشنونه وګورئ هغه د امام بنگلا وګورئ د امام رهایش وګورئ ستا امام وګوره اوس هم دا د وظیفو ټوکرای دنه نه کړه ورشي هغه کټو اوس چې مونږ کوي ټول نه نوځي د کوټې ته هغه لوخو کې وګورئ لګا ترکاریانو چې د مالی خلکو ورکړي ورس عرب ملکونه ته تاسو له شرم پکار دی چې ستا ملک ته د عرب ملکونو امداد را لیږي ستا د مخبله خبره کوم د بار ملکونو نه امداد بالکل غلط کار دی مې را پرېږدئ او په آیات آباد کې د ښځو د شونډو یا سرخي کوم ملک نه راځي کوم ځای نه راځي جاپان ستا خزی چې شونډې پې سرې کړي دي نو دا سرخي خیر دی که د بار ملک نه راغلی ده په دې ځای چې سور ټاکې لګولی دی دا خیر دی چې بار نه راغلی ده اوس نور ډایګرامونه درته جوړ کړم د آیات
خطابات مال د کم ځای مال دی؟ د بار ملکونو دی که نه دی؟ چې ستا ښځه ځي او هلته شاپینګونه کوي او د بار ملکونو دا د نخونو پالش کم ځای نه راځي؟ چې د غریبو ښځې ته عادت شي په شرمونو پټ شي. زمونږ د دوایه دوکان دی نو دا غریبې ښځې چې کله راشي چې داسې خپلو ته وګورم په دوکان یې سر کړي وپوس کوي نو ته خو غریبه یې که نه؟ هغې پې سور رنګ لګولی. نو د بار ملکونو سرخي خو خیر دی او که د بار ملک پیسې د دین خدمت دپاره پاکستان ته د عربو راغلي دا کفر دی. دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی. وروره کله به د تپیري په شکل کې رانیولي یې کله به صاحبه د باټینګنو په شکل کې سره باټینګن څه نه رخلي 28 کې دي مبارک دی انشاءالله روجیله به 40 تش خدای به د سرو باټینګنو چټنۍ پسین تاسو وړاندی چټنۍ پس زما سم پرې د 3 کاله وشي چې غوښه مخه مې نه ده خوړلې زم چې دا ټول مردار شي په غوښې پسې قسم په خدای دی چې هره ورځ زما خوراک یا شرشمو ساګ دی یا پېشترې ساګ دی یا د پالکو ساګ دی دا هره غرمه زما خوراک دی سره د جوارو د روټۍ ښکارم چې درتار شي د شپې یو مڼه نیمه وخورم د شپې 3 کاله وشو تاسو خیال راغی په مار څه بند دي الله دې در باندې بند او خدای رانیولی یې خدای زما دې د خدای په ذات قسم چې دې خدای سره تاسو جوړه نه کړي دې خدای سره او تاسو خوره زولی ده نو کمرم نو راشي په قبر می متیازه هو چې دې خدای سره تاسو جوړه نه کړي او په دې بندگانو پسې تاسو منډي وهي او په دې بندگانو پسې ګرځي او دا بندگان تاسو سره کړی دي او دې خدای سره تاسو جوړه نه کړی او تاسو خوره زولی ده نو دا ګیره ورته د سپي په متیازو کړه. نن ټول پاکستان چې ده خدای نه کټ ده خدای نه کټ دا یو تبلیغی جماعت والا دی خدای سره په روپای کې یو سلوره نه جوړه کړی ده دا سه بیغمه وخت یې چې زه درته سو دا سه بیغم کله ورځین بیغمه دی اړو د دنیا خبره نه چې دې خدای سره جوړه نه کړی خورز بنه ګوري دا د کولا وګونو واوري ایوب علیہ السلام اتلس کاله په کټ پرو اتلس کاله پسې چوول انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب خدای دا ما سره چې څه تکلیف ته شیطان د لاسه دی دا اونول چې خدای تا کړی الله اغا محبوبانا جوش په غیرت کې راځي او جبرائیل تل ورشه را پای سوا او ورته وای چې خپا ووا را پای سولو خپا والا ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب چې خپا پزمک والا د وبو چینه راوته دله پکې غوپا ورکړه چې غوپا ورکړه چې راوي وستو داسې ولکه چې چریاډو نه جوړه شوی نه منټ کې خدای بار تله و چراغ ایوب علیہ السلام جک جوړ داسته خدای او تر ګوري چې ازما خاون څه شو بیمارو جبرائیل ورته ولاړ دی ورته الخزي کستاو دا غسترګي ملاو شو نو سره به پیژنې چې سترګي ورته داسې وکړي چې دا خو ایوب علیہ السلام ډېر خوشاله شو خدای ته په سجده پریوت چې تامل ایوب ما ته بیا ژوند دی ایوب علیہ السلام خدای ما چا قسم خوړل چې دا بسل دوره وهم او دا سه خدا په دورو څنګه زوا الله ورته الغم مکوا نری نری ډکی راغون کسل او پاسل ډکو دیلا اسه ټپ ورکا داسې قسم نه بخلاص شي خدای ورته چلو مخوده لکه دا جارو ډکی نی نری نری
دا سل راغون کو د خزله پیدا سټاپ ورک بس سل دورې شوې کړه وجم ورته خدای جوړه ته دا خدای بم وجه جوړي او په قیامت کې چې ستا بخنو ته خدای وجه جوړه کی نو ته یو سړی رانیولې چې مان د حق خړلې پریدم دینه جنت ته بنځي الله باغ سړی رونی سي چې راشه په دې جنت کې دا محل وګوره دا دل در کوم خو دې سړی ته معافي وکړه چې هغه محل ته وګوري او بیا الله ما نسل ځل معاف ته خدا محل مال راکا دا چې واجبم په قیامت کې خدای جوړي هغه کوي د عزیزانو کدا سي وجه خدای په قیامت کې مونږ ته جوړي نکي زمون عمل د دې دی چې مونږ جنت تلاش دی زما په خدای قسم دی چې زما خپل ځاني چې زه ځان ته ګورم زم په ما خو د جنت بوی بم حرامي بوی او کدا سي وجه خدای را ته جوړي کې دا سلطان باو خبره ده چې عدل کرے تو ڈب ایسا عدل کرے تو ڈب ایسا فضل کرے تو تر ایسا اے اللہ کا پا قیامت کی درا سر انصاف کو نو غرق بشما ځکه انصاف دیتا ہوئی چی ما چکڑی ہو تترا کی کرنا عدل کرے تو ڈب ایسا فضل کرے تو تر ایسا اور اے اللہ کا دا فضل معاملہ دی پا قیامت کے اوکنو بیڑا بمی پارشی عزیزانو پا قیامت کے با اللہ عدل نکی رحم بکی او کرم بکی کہ عدل اور انصاف یو کو دنیا با جہنم تلارش